मुक़्तदर उलमाए किराम, पर स्टेज बांधे नास्त द जमियत उलमा इस्लाम सूबाई रहनुमा हज़रत मौलाना अमानुल्लाह हक़ानी सेब दामत बरकातुहुमुल आलिया, साबिक़ा अमीर जमियत उलमा इस्लाम ज़िला पेशावर हज़रत मौलाना अब्दुल मालिक सेब दामत बरकातुहुमुल आलिया, द जामिया असातिज़ाए किराम, खुसूसन ज़मा उस्ताद से द टोलो दपारा कोरबा शेखुल हदीस हज़रत मौलाना रहमान सeb दामत बरकातुहुमुल आलिया, हाज़रीन मजलिस दिमाडेरो क़दरमंदो इज़्ज़तमंदो मशरानो दोस्तानो आज़िज़ानो, ज़मा दपारा ډېره لویه د اعزاز او د فخر خبره ده چې په دې برکتمن مجلس کې تاسو سره شریک یم. الله رب العالمین دې زموږ د ټولو دا شرکت په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوي. جامعې کې چې کوم ماشومانو د حفظ تکمیل کړی دی یا د علم تکمیل کړی دی، دې ټولو ملګرو ته د زړه د زوروالي نه مبارکبادي هم ورکوم. د دوی والدینو ته، د دوی اساتذه کرامو ته، د دوی د خاندان ټولو ملګرو ته مبارکبادي پیش کوم. الله رب العالمین دې د دوی په عمل کې، په علم کې، په ژوند کې برکتونه واچوي. نیما قدرمندو، زمانه مخکې زما مشرانو د دې مجلس په مناسبت باندې ښه تفصیلي مجلسونه وکړل. دې نه بعد چنده ضرورت خو نشته ده چې د دې له پاسه سړی څه مجلس وکړي، و چونکې د دې مشرانو حکم دی هغې په تعمیل کې یو دوه خبرې عرض کومه. د یو علمي، یو روحانی، یو تبلیغی مجلس دی. لما قدرمندو الله رب العالمین فرمای اقرأ، د قرآن هغه آیتونه دي چې کائنات ته الله رب العالمین اول ځل رالیږلي دي، او یقینا الله رب العالمین نازل کړي قرآن دا په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې، او په هغه زمانه کې د دې قرآن توجه د صحابه کرامو ته رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. خو د ما قدرمندو دا ټول امت دپاره د رهنمایۍ دپاره دا قرآن الله پاک نازل کړی دی، او په دې قرآن کې د ټولو نه اول چې کوم آیت یا کوم الفاظ چې ټولو نه اول نازل شوي دي هغه اقرأ، یعنی ټولې دنیا انسانانو ته الله پاک وایي چې ووایه. نو د دغه شي څومره لوی اهمیت دی چې په دې مدرسو کې، په دې جماعتونو کې
الله رب العالمین قرآن د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثونه دا لول کی د دین اندازه ولګوي چې الله رب العالمین هم انسانیت ته چې کوم اول حکم را لږلی دی هغه اقرأ ووایه نو د ما عزتمندو باسم ربك الذي خلق د هغه الله نوم چې چا د انسانیت پیدا قدرمن زما د دې خبرې مقصد دا دی چې د علم د هغې ضرورت دا انسان تشته دی او د هغې ضرورت په بنیاد باندې الله رب العالمین فرمایي چې اقرأ او دا ولې په کائنات کې خو نور هم ډېر مخلوقات دي د انسان نه علاوه خو د ما قدرمندو الله رب العالمین انسان ته چې وایي چې ته به علم حاصلې نو دا انسان د نور مخلوقاتو نه اشرف المخلوقات ته خو د نور مخلوقاتو ته الله رب العالمین نه وایي چې اقرأ هغې ته د هر څه علم مخکې نه علم موجود وي لکه مثال په طور باندې الله رب العالمین سمندری مخلوق هم شته جنگلی مخلوقات هم شته حشرات الارض هم شته چې څومره مخلوقات دي خو د ما قدرمندو او عزتمندو تاسو به کتلي وي چې دا چرګه هګۍ واچوي او بیا د هغې نه بچي راوړي نو دا مور یې ورته د خوراک چل ښیي او که د دې چرګې د لاندې مونږ د بطخې هګۍ کیږدو او هغه بچي پیدا کړي نو دا مور یې پخپله په اوبو کې نه شي تللی چې لامبو ووایي خو د هګۍ نه چې کوم بچی پیدا شي هغه اوبو ته پرېږده په اوبو کې لامبو ووایي دا څوک ورته ښیي هغې ته خو د دې شي ضرورت نشته ده چې مور او پلار به ورته ښیي نو بیا به دی او مونږ انسانانو بچي ته چې تر څو پورې مور پی نه ورکوي نو دی پخپله څه نشي خوړی چې مور یا پلار یا رور یا خور ورته د تلو چل نه زده کوي نو دی ګرځېدی نشي د ما قدرمندو او عزتمندو وروڼو دا انسان ته ضرورت شته د زده کولو او ځکه الله رب العالمین ورته وایي چې اقرأ ته ووایه چې زده یې نو د ما قدرمندو او عزتمندو دا انسان دا اشرف المخلوقات ضرور ده خو ده ته ضرورت شته ده چې دی به څه زده کوي څه به وایي نو بیا به په ده کې علم راځي په قرآن کې الله رب العالمین په یو ځای کې فرمایي چې دا انسان ما ظالم او جاهل پیدا کړی انه کان ظلوما جهولا ما ظالم او جاهل پیدا کړی دی اوس که عام معنی کې مونږ ترجمه کوو نو انسان ظالم دی او جاهل دی دا الله پاک څنګه مفسرین لیکي چې دا د الله رب العالمین زم نه دی کړی دی مدح کړی دی د تعریف کړی دی د مذمت نه دی کړی او وجه څه ده چې دې دیوال ته څوک هم نه وایي چې دا ظالم دی دې لوډ سپیکر ته څوک نه وایي چې دا ظالم دی دې سټیج ته څوک نه وایي چې دا ظالم دی ولې چې په دې کې د رحم ځای نشته څوک دا نه وایي چې دا دیوالونه یا دا غرونه یا دا ډېر رحم دل دي
په دې کې د ظلم ځای نشته. نو دا انسان ته چې الله رب العالمین فرمایي چې دی ظالم دی او جاهل دی، نو په ده کې د رحم ځای هم شته او په ده کې د علم ځای هم شته. ځکه ورته الله پاک وایي چې دی ظالم او جاهل. که چېرته یو انسان علم نه حاصلی نو بیا دی جاهل دی، او چې دی جاهل شي بیا خو زناور او په ده کې څه فرق نشته. نو د ما عزتمندو اصل شی علم دی. که انسان ځان عالم کی، اوس نن سبا یو بل مصیبت دی چې سکول او کالج دی ویلی او دنیاوي تعلیم دی کړی وي، نو بیا وایي دا پړه لیکه دی، او چې د مدرسې طالب مولای نو وایي دا جاهلان دي. یعنی بالکل هغه سیستم الټه دی. او دا یو پراپیګنډه ده د مدرسو خلاف، د علماو خلاف، او دا نن نه ده. د ما قدرمند او عزتمند دا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې نه دا شی شروع دی. په سن 1857 کې چې کله دلته په هندوستان کې د علماو د مسلمانانو او د انګریزانو په منځ کې جنگونه کېدل او بیا انګریز د شاملې په میدان کې جنگ وګټه، نو د ما قدرمند او عزتمندو اعلان دا وکړ چې په دې هندوستان کې تاسو ته مولا ښکاري نو قتل یې کوي. او په ټول هندوستان کې د مولا نښه دا وه چې په سر یې پټکۍ، په مخ یې ږیری، اوږد کمیس یې اچولی، بس دا مولا دی، دا قتل. د ما قدرمندو عزتمندو دا مولایانې دا داسې ختم کړي چې د دې پېښور نه واخله دلي پورې چې څومره د روډ په غاړې ونې وي، په هره ونه پورې یو مولا ځوړل، چې دې قوم ته دا سبق حاصل شي چې دا خپلو بچو ته بیا د دین علم نه ښیي. دې دپاره دا وکړل ژوندي علماء کرام به د چونې په بټیو کې بند کړه، هغه به پکې وسوځېدل او خاورې به شول. د خنزیر په سرمنه کې به بند کړه او بیا به پې ډس کوو. او دا مولایانې داسې ختم کړل چې په یو کلي کې به یو مسلمان مړ شو نو د جنازې کوونکي به څوک نو چاله به جنازه نه ورتله. نو زه خپلو اکابرینو ته، علماء کرامو ته خراج تحسین پیش کوم حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه، حضرت مولانا گنگوہی رحمه الله، چې هغوی سوچ وکړو چې دا سلسله خو بالکل اوس ختمیږي، نو بیا یې د علم او د انسان رشته یو کولو دپاره السرنو په سن 1867 کې د مدرسې بنیاد کېښود. او د ما عزتمندو د مدرسې بنیاد ایښودو کې په مدرسې کې یو طالب او یو استاد، او دا یو اتفاق و چې د هغه استاد نوم هم محمود دی او دا طالب نوم هم محمود. خو د ما قدرمندو عزتمندو نن هغه طالب چې هغه ټیم کې اول طالب و د دارالعلوم محمود حسن، هغې ته نن دنیا شیخ الهند نوم ورکړی دی. نو د ما عزتمندو هغه ماشوم چې هلته سبق ووایي نو هغه د خپلو اکابرینو دغه علم ورثه هم ځان سینې کې محفوظه کړې وه او د علم دشمن هم پیژندلی و چې د علم دشمن څوک دی. او حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه په هغه افتتاحي پروګرام کې چې د بنیاد ایښودو پروګرام و، په هغې کې څه الفاظ د اردو تقریر دی، هغه وایي چې زما د زړه خواهش دا دی چې
چې د دې دارالعلوم فارغ التحصیل هر نوجوان هغه د انګریز له محلاتو سره وجنګي او د انګریز په محلاتو کې چون پیدا کی او د دې په بدله کې که دارالعلوم لوټه شي نو زه په تاوان کې نیم زما پکې ګټه سبحان الله. نو د علم دشمن د مدرسې دشمن د انګریزو د کفرو هغې دا غوښتل چې دا علم ختم شي او زمونږ اکابرینو په دې قوم کې دا علم دوباره را پیدا نو د ما عزتمندو هغه دشمن لګیا شو او اخ ټیم کې د سوچ داو انګریز سوچ داو چې دا د پچندو باندې دا د ډوډیو په ټوکړو باندې چې دا مدرسې چلیږي او دا طالبان سبق وای نو دی به څه وکړي زمونږ یو قوت لرو یو طاقت لرو مونږ به دوی څه وکړي خو د ما اکابرینو چې کم سوچ کړی هغې تقریبا 300 یا 200 یا 1.5 کال مخکې سوچ کړی چې 200 کاله بعد به حالات راځي او بیا به دغه مدرسه او دغه مولا او دغه جماعت او دغه علم دا به د کفر په مقابله کې ودرېږي او د ما قدرمندو هغه غشې چې اکابرینو سن 1867 کې پرېښودی و نن د دشمن په سینې کې لګېدلی دی او نن هر طرف ته تاسې ګورئ هغه انګریز هغه کفر هغه دشمن لګیا دی چې دا مدرسې بندې کوي دا ملایان ختم کوي دا د ټولي انسانیت دشمنان دا ملایان او مدرسه او جماعت او داخل سوچ ورته وکړئ چې نن هغه غشې لګېدلی دی او نن بیا کفر دا غواړي چې دا شی ختم کو الحمدلله ثم الحمدلله زمونږ اکابرینو چې کم بنیاد یې ښودی او دومره مضبوط دی چې ته به ختم شي هغه د برطانیې هغه کفر ختم شو او مولا بیا موجود دی دا امریکا او دا قوتونه به ختم شي خو دا مولا به بیا هم موجود وي خو زه د خپلو ملګرو ته یم چې اصل بنیاد علم دی چې دا علم وي نو بیا به مونږ او تاسې مضبوط یو چې دا مدرسه وي نو بیا به زه او تا مضبوط یو نن چې دا زما او ستا په مخ باندې ګیري دي او پټکي دي او د مدرسې او جوماتونه آباد دي د ما قدرمندو قدر وکړئ د هغو خلکو چې په میدان کې نن د عالمي کفر ته ولاړ دي حضرت شیخ الهند رحمت الله علیه چې دا مالټې نه واپس راغی 3.5 کاله جیل تیر که په تور اوبو کې دا مشرانو به نوم اورېدلی وي انګریز نیولی و هلته یې وړی و په طائف کې گرفتار که حضرت شیخ الهند رحمت الله علیه حضرت مولانا عبدالحمید صاحب دا زمونږ استاد دا څه نوم یې دی مولوي صاحب مولانا عزیر ګل صاحب د سخاکوټ والا او دغه رنګې مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه دا ټول په طائف کې هغه ټیم کې د سعودي حکومت چې کم دی دا شریفی خاندان بغاوت کړو د ترکی نه او د انګریز په وینا باندې او انګریز ورته وی چې دلته زما یو دشمن درغلی دی دا 1900 ماته حواله او بیا دا علما گرفتار کړل او بیا مصر ته یوړل 3 میاشتې په مصر کې د دوی ټرایل وکړي اسیر مالټا یو کتاب دی اسیران مالټا هغې کوم د هغې تاریخ لیکلی شوی دی دا حضرات وایي چې مونږ ته 3 میاشتو کې دا پته نه وه هر یو سړي دا سوچي چې زه ژوندی یم او زما دا ملګري ټول شهیدان شوي دي 3 میاشتو نه بعد چې کله دا خلک تور اوبو ته وړل نو بیا یې هلته په اوبو جاز کې یو ځای شوي دي چې د ما عزتمندو چې کله د تور اوبو نه واپس راغی نو په یو مجلس کې د چا تپوس وکړو چې حضرت تا خو امت دپاره دومره لوی قربانۍ ورکړې اوس راته ووایه چې
د امت په څنګه خلاصيږي څه چل وکړو د امت د پاره به څه کوو نو حضرت شیخ الهند رحمت الله علیه چې ما په ډیر سوچ کړی د مدرسې عامه کوي مدرسې زیاتې کوي نو دا امت به هم بچوي دا مدرسې به هم بچوي او دا علما او دین به هم بچوي الحمدلله دا هغه سل کاله مخکې یو خبره کړې ده نو د ما عزتمندو نن هم زمونږ د هغه اکابرینو سوچ او فکر هغه ژوندی کول پکار دي چې د علم د مدرسې د علماو د طالبانو د هغې او د علما طالبان د مدرسې او د خلک هم په دې سوچو کې چې مونږ څه دپاره یو مونږ دا مدرسې څه دپاره آبادي کړي دي مونږ دا کتابونه څه دپاره وایو دا علم څه دپاره حاصلوو د ما عزتمندو یو هلک چې سکول او کالج ته ځي نو د هغه په ذهن کې دا وي چې زه چې کوم سبق وایم په دې باندې به زه نوکري زه به یو کاروبار زه به یو د دنیا ګټه دا به حاصلوم خو د ما عزتمندو د مدرسې طالب د ملا دا د په دې ځان پوه کړي چې د ده مقصد دنیا حاصلول نه دي زما د مدرسې بنیاد هغه حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب طے کړی دی چې زما مقصد د الله رضا ده او د ما عزتمندو د دغ قرآن او د دغ دین او د دغ علم چې کم سړی دشمن دی د هغه په مقابله کې به زه راوځم دا زما د علم مقصد چې د دې علم به تحفظ څنګه کېږي د دې مدرسې په تحفظ څنګه کېږي د مسلمان د عقیدې په تحفظ څنګه کېږي زموږ مقصد دا دی او ځکه وایي مونږ ته وایي تاسې د اسلام ټیکېداران نه یې مونږ هم ورته مونږ ټیکېداران نه یو مونږ د اسلام چوکیداران یو نو د ما عزتمندو چې دا مونږ او تاسې چوکیداران یو چوکیدار څه کاري چوکیدار چې ته وساتې نو د ما عزتمند او چوکیدار د شپې ودی ته چې وده کېږي د هغې نه مخکې دی وده شي نو داسې چوکیدار څوک ساتي تنخوا وله ورکوي نو د ما قدرمندو عزتمندو او دشمن چې راځي هغه هم اول دا ګوري چې دا چوکیدار یختی که وده دی او چوکیدار ته چې دا پته نه چې زه د کوم ځای تحفظ کومه د نیولې مای د خپل کور د تحفظ د پاره چوکیدار او د په ماله کې ګرځي د نورو کورو چوکیداری کوي نو دا به څنګه چوکیداری په دا به څوک چوکیداره کوي نو د ما قدرمندو عزتمندو مونږ که چوکیداران یو نو بیا به دا ثابتو چې مونږ د علم چوکیداران مونږ د مدرسې چوکیداران مونږ د دین چوکیداران ها د هر سړي خپله شعبه ده جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به هم چې کله د کفر خلاف جنگ کېده نو هغې کې به زنانه هم راوتې هغې به د مجاهدینو خدمت هم کوو نو د ما قدرمند عزتمند د هر سړي خپله یو ډیوټي شته څوک په مدرسې کې دغه علم شمه دا دغسې ژوندی ساتي چې د دې نه د علم خورېږي او څوک په د بلډینګ حفاظت کوي د ما قدرمند او څوک په دې طالبانو حفاظت کوي څوک په کم ځای کې کوي څوک په کم او څوک په مورچه کې ناستي هغه چوکیداره کوي نو د ما قدرمند او عزتمند که تبلیغي ده هم د دې علم او د دې دین او د اعمالو تحفظ کوي که خانقاه ده زما او ستا باطني روحاني اعمالو تحفظ کوي که مدرسه ده زما ظاهري علوم تحفظ کوي او د ما عزتمندو که جمعیت ده یا سیاسي علما دي هغه ستا د ټول سیستم او د نظام چوکیداره کوي سبحان الله د هر سړي په خپل ځای باندې یو اهمیت شته دی که ته مدرسې بندې کې یاره اوس ضرورت نشته د دومره لوی ملایان او طالبان موجود دي د دې نه بعد موږ ته ضروري راځي ټول میدان ته وځو او دا کفر چیلنج کو او دا وکړو نو په دې به مدرسې هم ختم شي او دا سلسله به ختم شي او که ته وایې چې نه د تبلیغ ضرورت نشته ده
دا تبلیغیان اسی ګرځي لګیا دي نو دې سره به څه وشي خدا عام خلق چې دا دین سره تړلي دي او نږدې دي دا به د دین نه لرې شي د ما عزتمندو د خانقاهو تصور د خانقاهو کار د خانقاه د پیر بیت او د هغې د زړه اصلاح باطني اصلاح دا هم د انسان د ضرورت خبره ده نو د ما قدرمندو عزتمندو د هغې خپل قدر په خپل ځای باندې خو چې کوم سیاست کوي کوم عالمي کفر ته مخامخ دي د هغوی اهمیت په خپل ځای باندې دی هغه جمعیت علما نن د خانقاه حفاظت کوي نن د تبلیغي جماعت حفاظت کوي نن د مدرسې حفاظت کوي او زما او استاد عقیده ختم نبوت حفاظت د جمعیت علما نو د ما عزتمندو په کار دادا نن تاسو وګورئ په دنیا کې چې کوم حالات روان دي او ستا په دې ملک کې چې کوم حالات روان دي او د عالمي کفر دا یو کس راوستی او زمونږ په سر یې کېنولی دی او نوم یې ورکړی چې دا د مدینې د ریاست حکمران دی دوکې ته یې ګوره ولې چې عام مسلمان د مدینې سره مینه لري نو دی وی دا د مدینې ریاست جوړی دلته نو د ما قدرمندو عزتمندو تاسې ته مطمئن چې واقعي په دې اتو کالو کې په کې پی کې مدینی ریاست جوړ شوی په دې پاکستان کې په 2.5 کالو کې مدینی ریاست جوړ شو نو د ما عزتمندو دا یو دوکه ده یو فراډ دی نو د ما او بعضې خلک لاوي وایي دې ملایانو لا سیاست سره څه کار دی وجه څه ده په دې وجه وایي چې دا د انګریز سوچ دی انګریز سوچ الته هم داو چې دا مولا دا چې په دا ټوکړو باندې او په پردو چندو باندې د علم اصلي د کې څه قوت نشته د دې زما سره مقابله نشي کوله د میدان ته نشي راوته خو د ما قدرمند او عزتمند چې کله نن مولا میدان ته راوته نو اوس وی دا مدرسې هم بند کې دا ارس بند کې اصل د دغه ځان ته دشمن ګڼي نو دې قوم ته اوس دوکه ورکوي چې نو د ما عزتمندو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد په دې کائنات کې به بل پیغمبر راځي او هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا سیاست کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء نو د ما عزتمندو د بنو اسرائیل سیاست په انبیاء کو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وعليكم بالجماعة ومن فارق الجماعة قدر شبر فوصل الجهنم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دا المنز او دا روجه چې څنګه په ما او په تا باندې فرض ده دغه رنګ د دین حفاظت دا هم په ما او په تا باندې فرض ده او دا د اجتماعیت بغیر نه کیږي ځکه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وعلیکم بالجماعه پتا سي باندې اجتماعي طور باندې د دین حفاظت دا ضروری دی ومن فارق الجماعه قدر شبر او کا چیرې یو سړی هغه د دین د حفاظت یا د اجتماعي دین خدمت نه یو لرې شو فوصل الجهنم دا سړی جهنم ته ورسېده ان صلى وصام او کما قال النبي صلی الله علیه وسلم کدی منځونه کې او کروجي نسی هم نو د ما قدرمند او عزتمندو عام مسلمان په دې سوچ وکړي چې نن که مدرسه ده ستا د عقیدې د تحفظ ستا د ایمان د تحفظ دپاره دی او که نن سیاست دی دا هم ستا د عقیدې او د ایمان تقاضا ده لہذا په دغسې حالاتو کې د جمعیت علماء اسلام سره اکابرینو چې د کوم دین خدمت کړی دی د امت مسلمه کوم خدمت چې زمونږ اکابرینو کړی دی د ما عزتمندو نن هم زمونږ مشران علماء کرام جمعیت علماء اسلام تبلیغی جماعت دغه رنګ مدرسې خانقاهونه دا ټول د دین د خدمت دپاره دي او د ټولو حفاظت دا زما استاد ذمه داري دی
که مونږ او تا دا ذمہ داری نه پوره کوو او مونږ دغه علماو ته د علم ته د طالبانو ته په کم نظر باندې ګورو نو د ما قدرمند او عزتمند هغه سړی دی د خپل ایمان او د خپل آخرت فکر وکړي. د ما عزتمندو زه یو ځل بیا زمونږ چې کوم ماشومان د قرآن علم حاصل کړی دی یا علم مکمل کو هغې ټولو ته د زړه د تل نه مبارکبادي وایم. الله دې د دوی په علم په هغې کې برکتونه واچوي. زه یو ځل بیا د حضرت مولانا شمس الرحمن صاحب دامت برکاتهم العالیه او د جامعې د اساتذه کرامو د طلباو او ستاسې ټولو راتلونکو خلکو ډېره زیاته شکریه ادا کوم. الله رب العالمین د زما او ستاسې حامي و ناصر سي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.